السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. د وضوي کیمیا د زده کړې یوه ځانګړې پلیلیست ته بیا هم ښه راغلاست. د نن په درس کې د القانونو په اړه بحث کوو. القانونه څه ته ویل کیږي، په کوم ترتیب یې باید زده کړو، چیرې زموږ په کاریږي، او نومېښودنه یې څه رقم ده، لومړی مرکب یې څه رقم دی. دې ټولو پوښتنو ته به په دې ویډیو کې زه تاسو ته جوابونه درکړم. لومړی خو القانونه دا د عضوي مرکبو د یوې کورنۍ نوم دی. عضوي مرکبونه، اوس به نو تاسو وایئ عضوي مرکبونه خو نو په میلیونونه دي، دا اوس د کومه کورنۍ ده؟ زه په عضوي مرکبونو کې یوه غټه څانګه هغه مرکبونه چې یوازې د کاربن او د څه څخه جوړ شوي، د هایدروجن څخه جوړ شوي، یعنې هایدروکاربنونه. څه شي؟ هایدروکاربنونه. نو هایدروکاربنونه دا تاسې پیژنئ، هغه مرکبونه دي چې یوازې د کاربن او د هایدروجن څخه جوړ شوي. هایدروکاربنونه هغه مرکبات دي، عضوي مرکبات دي، د عضوي مرکباتو یو ډېره غټه څانګه ده چې یوازې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي، بل هیڅ یې نه وي په کښې کې. اوس به نو تاسې وایئ چې د کاربن او هایدروجن څخه چې مرکبات جوړ شوي دي دا هم ډېر دي. راته مشخص یې کړه چې څو دانې کاربنونه او څو دانې هایدروجنونه موجود دي. دا ټوله موږ دلته زده کوو. هو دا خبر بیخي صحیح ده چې د کاربن او هایدروجن څخه څو ډوله کورنیانې جوړې شوي دي. القانونه یو د هغو کورنیو څخه ده. دا مشبوع مرکبات دي. دا به اوس د دې پوښتنې جواب د دې درس تر پایه پورې تاسو ته د دې ټولو پوښتنو جوابونه درکول شي. اولا خو دا مشبوع هایدروکاربنونه دي. مشبوع والی څه معنا؟ یعنې په خپله دغه مرکبات چې دي، زه فقط کاربنونه درته لیکم، د کاربنو ترمنځ یې ټولې اړیکې یو ګونې اړیکې دي. دغه که چیرې دوه کاربونه ولري، که درې ولري، یا هم څلور کاربنونه ولري، دا فرق نه لري. دا ټولې اړیکې به حتما به یو ګونې اړیکې وي. صحیح دی؟ اوس نو دغه یو ګونې اړیکه څه معنا لري؟ یعنې دا ډېره محکمه اړیکه ده، ټینګه اړیکه ده، په اسانۍ سره دا د منځه نه ځي. او دغه اړیکې ته چې یو ګونې اړیکه ده، دې ته د سیګما اړیکه وایي. صحیح دی؟ نو دوی مشبوع دي. مشبوع معنا دا چې دوی جمعي تعاملات سرته نه رسوي. چې سرته نه رسوي؟ جمعي تعاملات سرته نه رسوي. جمعي تعاملات په دې خاطر سرته نه رسوي، دوی د خپل ځانه پوره دي. که چیرې دا رقم حالت پیښ شي چې دوی جمعي تعاملات سرته ورسوي، نو په هغه حالت کې بیا دوی مشبوع نه دي. دوی حتما تعویضي تعاملات سرته رسوي. یعنې په دې کې څه کېږي؟ تعویض یعنې عوض کېدل رامنځته کېږي، چې یو اټوم به د بل اټوم سره عوض کېږي. ځکه دوی دونه ظرفیت نه لري چې بل اټوم د ځان سره ځای کړي، بلکې د دې په عوض باندې باید یو اټوم لیرې شي، د دوی پر ځای باندې بل اټوم یو ځای شي. د دې لپاره چې په دا مشبوع والي ستاسو ښه سر خلاص شي، مثال زه د دې کورنۍ اول مرکب درته لیکم. دا میتان دی. تر اوسه خو نو د میتان پوره تشریح نه ده سوې. زه یوازې د دا مشبوع والي د خبرې د تشریح دپاره تاسو لیکم چې دا مشبوع والی څه معنا. دا میتان د یو دانه کاربن او څلور دانې هایدروجنونه لري. زه که چیرې راواخلم یو مالیکول یا دوه اټومه کلورین د دې سره یو ځای کړم، د دې سره مستقیما نه سي یو ځای کېدلی. دا دوه اټومه کلورین دی. د دې څخه څه شی جوړیږي؟ دا کاربن یو دانه خپل پر ځای شته، دلته دې خواته یو هایدروجن شته، د دې خواته د بل هایدروجن، درې هایدروجنونه شته. هغه څلورم هایدروجن چې دی دا عوض کېږي د چې سره یو اټوم کلورین دلته راځي. کلورینونه خو نو دوه اټومه وه، یو دانه هایدروجن یې ایسته کوي، د دې ځای څخه یې لیرې کوي. صحیح دی؟ په دغه ځای کې دلته دا ساحه کمه ده، زه به تاسو ته لاندې ولیکم تر څو تاسو ته په صحیح ډول معلوم شي. صحیح؟ اوس خو یې نه وینئ. دلته هغه نتیجه چې دلته په لاس راځي، دلته ښه واضح درته معلوم شي. یو هایدروجن بل او بل، دا درې هایدروجنونه پر خپل ځای راغلي دي. یو دانه د کلورینو څخه دلته راسي، بل کلورین چې شو د دې ځای څخه نو یو هایدروجن ولاړی. یو هایدروجن د دغه ځای څخه دا هایدروجن لیرې شو، او یو اټوم کلورین هغه بیا دوی په خپلو منځو کې سره یو ځای کېږي، چې هلته هایدروجن کلوراید یا HCl چې ځای ورڅخه لاسته راځي. دا هایدروجن خو د هغه میتان څخه یو دانه راجلا شو، او دا کلورین د دغه دوه اټومو څخه یو کلورین دلته راغلی. نو اوس وګورئ، کلورین چې کله د میتان سره یو ځای کېږي، داسې نه کېږي چې خپله دی ورباندې نصب شي او هېڅ یې لیرې نه کړي. کلورین راسي، دا هایدروجن د خپل ځای څخه بې ځایه کړي، لیرې کړي یو اټوم یې دلته. ګوره دا تعویضي تعامل شو.
نو دا چې دی مشبوع دی نسي کولی چې د کلورین د دوه اټوم خپل ځان سره ځای کړي دونه ظرفیت نه لري نو ځکه تعویضي تعاملات سرته رسي نو اوس هیله لرم چې تاسو به په دې مشبوعوالي باندې پوه سوي یاست مشبوع دي هېڅ کله جمعي تعاملات سرته نه رسوي هر وخت چې یو بل اټوم یا یو مالیکول یا څو اټومونه د دې ټولو مرکبات سره دا ټوله کورنۍ ټوله مرکبات دا خاصیتونه لري چې په سلهاو په زرهاو مرکبونه دي دا ټوله مشبوع دي جمعي تعاملات سرته نه رسوي بلکې یو عنصر یا یو اټوم به لرې کېږي د هغه پر ځای به نور اټومونه ځای پر ځای کېږي جوړښت یې ځنځیري جوړښت ځنځیري جوړښت دا معنا لري یعنی کله چې زه که چیرې داسې دغه راواخلمه که زه داسې یو مرکب راواخلمه چې هغه دلته زه تاسو ته ولیکم یو کاربن ولري دا خو نو یو کاربن والا دی نور هایدروجنونه دي که چیرې دوه درې یا هم مثلا څلور کاربنونه پنځه کاربنونه هر څو کاربنونه که ولري دا اوس دغه مرکب دی څلور کاربنونه لري یعنی دغه لومړی کاربن به د آخري کاربن سره ارتباط نه لري اول کاربن به د آخري سره ارتباط نه لري نو دا زنځیر پر کم جوړښت لري یعنی دا سیده جوړښت لري ځنځیري جوړښت دی ته وایي ځنځیري جوړښت لري او د کاربنو دغه ټولې اړیکې به دا به یو ګونې اړیکې دا معلومداره خبره ده یو ګونې اړیکې به وي او ځنځیري جوړښت لري او د کاربنو ترمنځ دغه اړیکه یو ګونې ده دغه یو ګونې اړیکه چې ټینګ اړیکه ده دغه اړیکه ده د سیګما اړیکه سیګما دا نوم یې ورباندې ایښی دی چې ټینګ اړیکه ده په اسانۍ د منځه نه ځي دغه مرکبونه په اسانۍ سره تجزیه کېږي هم نه نو دلته دغه اړیکه د سیګما د نوم ورباندې ایښی دی عمومي فورمول یې چې دی دا ډېره مهمه موضوع ده چې موږ باید په دې ځای کې زده کړو اولا دغه مرکبات چې دي د دې کورنۍ ټول مرکبات د چه څخه جوړ دي د کاربن او د هایدروجن څخه جوړ دي دا نو په کوم ترتیب باندې دی دا رقم جوړ دي که تاسو ورته وګورئ زه دلته را اخلم کاربن کاربن چې هر څو دانې وو هایدروجنونه دوه چنده که او دوه نور اضافه که دوه نور ورسره اضافه که نو یو چې دوه چنده کې د دوه جمع دوه نور اضافه که یو د دوه نور اضافه که د څلور دانې سوله که زه چیر وایم که چیر کاربنونه دوه اټومه سي هایدروجنونه بیا څو دانې سي دوه چنده کې د څلور دوه نور اضافه کوي څو سوله شپږ سوله که چیرې کاربنونه درې اټومه سي هایدروجنونه به څو سي دا تاسو راته وایاست درې دوه چنده د شپږ دوه نور اضافه کوي اته او په دغه ترتیب کولی سي مخته ولاړ سي کاربنونه که څلور سوله هایدروجنونه دوه چنده کوي اته دوه نور اضافه کوي دا لس کاربنونه که پنځه دانې سوله هایدروجنونه څپو کوي دوه چنده کوي دوه نور اضافه کوي دا څو دولس معلومداره کولی سي مخته ولاړ سي شپږ کاربنونه شپږ دانې سوله هایدروجنونه به څو سي څوارلس سي دغه ترتیب ته وایي دا ترتیب دا ګوره اوس د دې کورنۍ اول مرکب چې دی دا یو میتان دی نو عمومي فورمول څنګه ورته جوړوو زه وایم کاربنونه که تاسې فرض کړئ چې ان دانې کاربنونه ولري یو عدد دی هایدروجنونه به دوه په ان کې ضرب کوي دوه چنده کوي دوه نور سره اضافه کوي دغه شکل که چیرې د عدد پر ځای باندې زه ان ماضي ولیکم دې ته عمومي فورمول ویل کېږي دا عمومي فورمول موږ ته دا وایي کاربنونه چې هر څو دانې یې هر څو اټومه یې هایدروجنونه دوه چنده که او دوه نور سره اضافه که ان د څو څخه شروع کېږي ان په القانو کې د یو څخه شروع کېږي او داسې ځي بیا مخته ځي صحیح دی دا عمومي فورمول شو لومړی مرکب یې څه دی دا لومړی مرکب چې کاربن یې پکښې یو اټوم دی دا میتان نومیږي صحیح دی میتان نومیږي اوس راځو د دغه عمومي ځینو مرکبونو نومونه تاسو ته په تېر درس کې یو کورنی کار درکول سوی و په د دې پلی لیست په لومړي ویډیو کې دا کورنی کار درکول سوی و چې تاسې دغه عادات په یاد کړئ میتا ایتا پروپا بیوتا پینتا هیګزا هفتا اوکتا نونا دیکا نو که چیرې تاسې دغه عادات په یاد کړي خو ښه خبره ده تاسې په نومښودنه کې د هیڅ مشکل به ونه لرئ که چیرې مو نه یې په یاد دا اوس په یاد کوئ بیا به په اسانۍ سره اوس میتا د یوه معنا لري نو هغه مرکب چې یو کاربن ولري زه دلته صرف یو نون ورکوم دا نون چې مې ورسره ذکر کوي دې ته زه داسې نوم ایښودی سم همدا میتان دی صحیح میتان شو یا مثلا بل دانه دی دا دغه یو دغه کاربنونه چې یو دانه دی هایدروجنونه څلور دي دا میتان دی هغه خبره چې دا به دې پوره نه لري کاربنونه چې دوه دانې دوه ته څه شی وایي ای ته ویل کېږي نو زه دې ته کوم نوم ورکړم دا وایم چې دا څه شی دی ایتان دی مازې یو نون ور اضافه کوي او دریم دانه به څه شي سي دریم معلومداره
پروپان صحیح څلورم به څه شي سي بیوتا ستاسې زده دی یو دانه مازې نون ورسره اضافه کوي بیوتان پنځم صحیح معلومداره خبره ده پینتا دا مو تر مخه زده کړې وو مازې نون ور اضافه کوي پینتان او هغه شپږ کاربنونه چې لري هیګزان اووه چې لري هفتان بیا اوکتان نونان ډیکان دا په دې ترتیب سره نو لومړی مرکب د دې کورنۍ د څه شو دا میتان سو د میتان دا پښتو نوم دی او دغه فورمول دی سی دی د دې سره ګډوډ نه کوي دا خبره سوله دا لومړی مرکب سو نو دا مرکبونه سوله اوس نو د میتان څخه شروع کیږي دوهم مرکب چې دی ایتان پروپان بیوتان پینتان هیګزان او په دغه ترتیب ځي مخته دا بیا څو ډوله نومېښودنه لري چې دا بیا یو ځانګړي ویډیو ته ضرورت لري په یو ځانګړي درس کې به زه تاسو ته د القانو مکمله نومېښودنه تاسو ته در وښیم نو که پوښتنې لرئ تاسې کولی شئ خپل پوښتنې په کمنټونو کې ولیکئ زه به کوښښ وکړم تاسو ته ټولې پوښتنې در جواب کړم په ویډیویي شکل باندې تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ